الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فأما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما قدرمنو هیوادوالو د کونړ ولایت د رادیو تلویزیون د ملي رادیو تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو، نن ورځ زه تاسو سره د رښتینې لار په خپرونه کې په ډیره یو قیمتي او فایدمنه موضوع باندې بحث کوم، د دې لپاره چې الله عز وجل ماتم د خیر او د نیکی توفیق راکړي او فایده او تاسو ته مؤمنانو هر کله هر یوه خبره باید په دې نیت باندې واورو چې زموږ په زندګۍ کې یو بدلون راوړي، زمونږ ژوند اوسه تغییر وکړي، یوه نیکي مو په ترلاسه کړي، الله عز وجل ته مو نږدې کړي، د دین یوه څانګه او یوه شعبه په ژوندی کړي، ولس او هیوادوالو ته او عوامو ته په دې باندې خیر ورسیږي مؤمنانو، زموږ په د نیکۍ په صحیفه کې ولیکلی شي. او کله کله د داسې ژوند د بدلیدلو لپاره او د خیر او د فایدې د ګرځېدلو لپاره یوه خبره اورېدنه په اخلاص باندې، په سوچ او فکر باندې او د عمل کولو په جامه باندې کلم سړی واوري، باور وکړي زندګۍ او ژوندونونه بدل شوي دي. حبیب الفارسی رحمه الله دا یو تابعی دی، دغه نه دا وینا نقل ده، او همدغه رنګې زید الکوفي یو تابعي دغه نه هم نقل ده. هغوی نه داسې را نقل دی او وایي: سمعت کلمة فنفعني الله بها 30 سنه. وای موږ په دې خپل ژوند کې یو وخت یو عالم نه یو خبره واورېدله، د نیکۍ او د خیر خبره وه، په هغې خبره باندې مو عمل وکړه، الله عز وجل په هغه یوه خبره موږ ته 30 کاله فایده او نفع راکړه. مؤمنانو ته کله کېږي داسې ډېر کله داسې یوه خبره د یو چا د هدایت ذریعه وګرځي او د ښه لارې ته د سمون. قاضي عیاض رحمه الله چې مشهور عالم او امام دی، کله چې په زهد او تقوا کې او پرهیزګارۍ کې د دنیا نه د بې رغبتۍ او د آخرت ته د توجه جوړېدلو څه راځي او تاسو اورئ، تاسو به واقعا د قاضي عیاض فضیل ابن عیاض رحمه الله ویناوې او د حکمت خبرې واوري. او ډېر یو ناشنا انسان تیر شوی دی، هغه وایي او د هغه ژوند څه رقم و، هغه خپله د ځان یادونه کوي، د هغه زوی کوي، د هغه ملګري معاصرې کوي، او تاریخ دا وایي چې کان عاصیا، دا یو نافرمانه انسان و او دا غریق فی المعاصی، په دې ګناهونو کې سم ورډوب و، او دا به یقطع الطرق، ده به دا لارې پرې کولې، لارې به راوتو به شوکه به یې کوله، خلک به یې لوټ کول، د شپې به په کورونه اوښته، داسې نور. هغه وایي چې همدغه د خپل عمل دپاره زه یوه ورځ ووتم او د شپې مې فلان جوړ که چې یو کور ته د شپې به اوړم، او دلته د هغې د خپلې محبت څه اظهار هم دی په ګاونډ کې. کله چې دا په دیوال اوړي، د الله د کتاب یو آیت اوري: الم یأني للذین ان آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. هغه خلک چې ایمانونه یې راوړي دي وایي چې موږ مؤمنان یو، ای نه دی دا وخت رانږدې شوی او دوی دپاره برابر شوی او رسېدلی چې د دوی دا زړونه د الله لپاره ویرېږي او د الله نه یېره وکړي. او زما لاسو خپې کارونه پرېښودل، ورپېدل، زړه مې بدل شو، حال سوچ مې وکړه چې د آیت خو داسې دی لکه ای فضیله، لکه همدا تا ته چې الله عز وجل وایي چې ته اوس هم په دیوالونه اوړي او د الله نه د یره او ترس نه راځي. راښکته شوم، بیا روان دی چې ګوري یو ځای کې باران راغی او شپه ده،
نو کندرات دی هغه ته پناه وړي کله چې دغه کندراتو ته ورځي نو دغه داخل کې دا یو چنې ته ودرېد او داخل د کندراتو کې بل څوک هم د شپې او د باران او د یخنۍ له امله دلته پناه وړي خپل منځ کې لګي دي چې شپه ډېره تېره شوله او زه چې وځو مزل وکړو نور ملګري ورته وایي څنګه وځي د فوزیل نه امن کې وي آیا د فوزیل د احوالو نه خبر داسې نه چې راوځي او لوټم کې او وم وژني هغه ځای کې بیا دا خبرې په ما باندې څه تاثیر وکړه ته ګوره هغه خلک چې یخنۍ او شپې او باران راغستې او مسافر دي دوی ستا نه بیره لرېږي ته به رابله نه ورځي هغه راغی او توبې ویستله او د ژوند او زندګي ډېره بدله شو مؤمنانو هره خبره چې کله ماورو باید په غور او فکر او د یو ژوند د بدلیدلو دپاره واورو د نیکۍ دپاره واورو د عمل دپاره واورو د خپل صحیفې د عمل صالحو دپاره چې په هغې کې ونیوشته شي ولیکل شي دا وکړو نننۍ خبره مو دا کوله مؤمنانو مجالس ډېر دي ملګري ډېر دي د ناستې ځایونه ډېر دي بنډارونه ډېر دي چکرې ډېرې دي او دغه ټولو ته مو نفس دعوت او شهوت او غوښتنه دا ده چې دغې ته ورشي د ملګرو تمنا او ارزو او کوشش او زیار دا دی چې هغې ته مراکه کړي شیطان هم په دې خوارۍ دی چې دغه مجالسو له ورشي دا د بنډارو د چکرو د عیش و معاش د عشرت او دغه رنګې لکه په عام دی اوسنۍ وخت کې د ځوانانو د قیتو د لډوګانو او د نورو شیانو دی وله لاړ شي دا رانه غواړي خو لیکن هغه مجلس او ناسته او غونډه او بنډار چې ورته وایي تاسې یا هغه ملګري چې هغه زموږ دپاره د ایمان د زیاتوالي سبب کیږي د علم حاصلولو کیږي د دین د هغه د پوهېدنې دپاره کیږي الله ته د نږدېکت کیږي د ګناهونو د معافی کیږي د ګناهونو په نیکیو باندې د بدلیدو کیږي هغې ته چې د جنت باغچه ورته ویل شوې ده په دنیا کې هغه کې برخه اخیستل د جنت د باغچې نه څکه ورته ویل شوې ده هغه چې په هغې باندې سړی الله ته نږدې کیږي او محبوب کیږي الله عز وجل په هغه مجلس باندې په ملایکو باندې فخر کوي او اهل السما اسمان والا باندې فخر کوي هغه مجالس دي چې دغه مجلس والا الله د جنت زیری ورکړي هغه مجلس او ملګری چې هغې څه په ناسته کې الله عز وجل له امن ورکړي د جهنم نه هغه مجلس چې الله عز وجل خپل نبي ته ویلي چې ته ورسره کښېنه هغه مجلس چې دا د الله د اولیاءو مجلسونه دي په هغې کې زړونه نرمیږي په هغې کې د ایمان تازهوالی راځي د ایمان تازهوالی نوي کېدل د زړونو نرمېدل مؤمنانو سوچ او فکر د دین د سره راځي هغه مجلسونه او ناسې چې دا ځمکه به باندې فخر کوي او بیا به ګواهي ورکوي په دې کې مؤمنانو دقسې مجالس کم مجالس دي دا به کمه ناسته وي مؤمنانو دغه ناسته او دغه مجلس ګورو کله چې موږ قرآن او حدیث او سنت کې وګورو دغسې ملګرو سره ناسته او دغه مجلس دا د علم او د دین مجلس دی دا که په لویه پیمانه باندې د اهل علم او علما او اهل القرآن والا او اهل العباده والزهد دغسې خلکو سره په مساجدو کې وشي که دا نور په علمي ځایونو کې وکړی شي دغه مجالس الله ته خوښ دي او دغه معنا لرونکي مجالس دي مؤمنانو د دغسې مجالسو ډېرې ګټې او فایدې دي سترې ګټې دي لنډ موږ به خلاصه داسې ویو چې دغه مجالس د الله عز وجل مجالس دي دا هغه مجالس دي چې دې ځای کې د الله او د الله د دین او د حکم او د ذکر او د تسبیح یادونه کیږي دغه خلک الله عز وجل اسمان کې را یادوي په جماعت کې یادوي په دې وجه باندې په نور ملایکو باندې فخرونه کوي دغه مجالس د علم منبرونه دي د هدایت منبرونه دي د دې ونه ملایکې چاپېرې شوي وي تر اسمانه پورې په وزرو په رحمتونو کې پټوي مغفرتونه وله غواړي او دغه رنګې د دوی دپاره مغفرت وعده شوې ده د ګناهونو دوی په زړونو کې به الله سکون او اطمینان او قرار او خوشحالي راولي او د ایمان درجې به ولوړېږي د داسې خلکو الله به د دوی د زړونه ژوندي کوي داسې او د زړونو ته به سکون او ثبات او اطمینان راځي مؤمنانو د دغه مجالسو د عمده ترینو ګټو نه که موږ د علماو د نیکانو صالحانو د عبادت کوونکو په مدارسو کې په مساجدو کې او نورو علمي ځایونو کې
د دوی سره کینو مجلسونه وسواخلو او د دوی سره زمونږ ملګرتوب او ناسته شي دا زړه التویسو دا فکر التویسو په دې سترګو هغه مجلس ته ګورو هغه عالم ته ګورو او دغه رنګي دا غوږ مو هغه ته نیولې یو خبره دی یاد کوم مؤمنانو او دغه خبره زمونږ د فاره الله عز وجل د ژوند او د زندګۍ د بدلون سبب وګرځي دا به څومره لوی خیر وي د دغسې مجالسو ته د ورتګ د مهمترینو ګټو نه مؤمنانو یو دا مجالس د انبیاو دي انبیا علیهم السلام الله را لېږلي دقسې چې دا به وعظ و نصیحت کوي دې ته به خلک ناست وي او انفرادن او اجتماعا او ټول دا د دعوت د انبیاو یوه لار تا دقه لار ونیوله دوهمه دا د مؤمنانو د هغه خوښ ځایونه د الله دي د الله د یادولو دي دې ته ملایکې نازلیږي ملایکې بهترین اعمال او ځایونو ته راځي حتی ملایک دومره پاک مخلوق دی جبرئیل امین علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې کمزې کې تصویرانی عکسونه او کمزې کې کوتی او سپی وي هغه ځای ته موږ نه ورځو ګوره هلته نه ورځي هغه ځایونه چې د علم او د ایمان او د دین مجالس او د ذکر دی او د الله د یادونه هلته ملایکې بیا ډېرې راځي نزول السکینه د دغسې ځایونو فایده دا ده چې سکینه او اطمینان که غواړي چې د زړه د آرام شي پریشانۍ ختمې شي ثبات او قراریت ته د زړه راشي مؤمنانو د علمونو د دینونو په مجالسو کې کینئ همدغه رنګې که د رحمتونو ځایونه غواړي او د غضبونو نه ځان وړاندې کې نو د علم او د دین مجلسونو ته لاړ شي که دا غواړي چې تل ملایکې زمونږ نه یوه احاطه چاپېره کړي وي او د ملایکو احاطه دا مؤمنانو شیطانانو نه به لرې یاستئ د وسوسو نه به لرې یاستئ د شیطانانو د هغه دجالونو نه به لرې یاستئ پریشانیانې به نه راځي وسوسه د ګناه به نه راځي انشاءالله ملایکې نه چاپېرې دي او حفاظت کې وساتلی همدغه رنګې که دا غواړي چې ملایکې په تاسې باندې تاسو ته دعاګانې ووایي مغفرت دعاګانې ته وکړي د عفو او د بخښنې او د الله ته عز وجل د رحمتونو دعاګانې ته وکړي مؤمنانو دغه د علم او د دین او د خیر مجلسونو کې برخه اخیستل دي که دا غواړي چې موږ د الله په هغه بندګانو کې راشو چې په هغه بندګانو له امله الله فخر کوي په ملایکو زما دې بندګانو ته وګورئ ته ګوره سره د دې نه چې دیو کې شهوت پیدا کړی په دوی سره شیطان ملګری دی نفس یې دی ولګې تندې په راځي د دنیا لالچونه او سختې تنګې دي او په دې کې هم ته ګوره داسې مجالسو کې ناست دي ملایکو باندې الله عز وجل فخر کوي که دا غواړي چې الله دې ګناهونه معاف کړي مؤمنانو د علم او د دین مجالسو سکینه او دغه مجالس یو فیزیکی حضور دی چې د عالم مجلس لورلی مدرسه ده د قرآن او د سنت درس او تدریس کیږي او سره کینه د عالم بیان دی او ته کینه وعظ دی کینه نصیحت دی کینه کنه عام دا موبایل دی یا عام دغه رنګي رادیوګانې دي هغې کې ښه او ښه چینل ښه عالم وګوره انتخاب یې که دغه وعظ و سیرت و درس و تدریس و احادیث و تفسیر و دا واوره مؤمن دا د علم مجلس کې راځي انشاءالله که دا غواړي چې ګناهونه نشوي دي او دا ګناهونه دي الله عز وجل په نیکۍ وبدل کړي په احادیثو صحیحو کې دا راغلي دی او د هره فایده د حدیث استدلال او د حدیث نه مونږ راغستې ده چې الله عز وجل ملایکو ته ویلي دي تاسو ګواه شئ اشهدکم تاسو زه ګواه کوم انی قد غفرت له ما دوی ته بخښنه وکړه او دوی ګناهونه ما بدل کړل په نیکۍ وباندې مؤمنان څونه ناشنا ګټه ده ایمان په دې باندې نوی کېږي احادیثو کې راغلي دي د ایمان داسې زړیږي ستاسو په دې سینو او زړونو کې لکه څنګه چې دا جامه زړیږي نوی کول غواړي داونه څنګه چې اوبه لمر او هوا ته ضرورت لري دغه مؤمنانو زموږ د ایمانونه تازه کولو ته قوي کولو ته زیاتولو ته ضرورت لري دا په څه معنی احادیث کې به راغلي دي سړی تلاوت کوي منځونه کوي ذکر او تسبیحات الله اکبر لا اله الا الله وای دغه نه د علم او د دین مجالسو کې کینی په دې معنی علم زیاتیږي مؤمنانو که غواړي چې یو علمي فایده او یو علمي پرمختګ دی وشي او علمي خبره ته را یاد شي ته د علماء او مجالسو کې د زړه نه کېده تا ته یوه خبره چې یادېږي مؤمنانو څه لږ وخت بعد به ته دریاب د علم ځان سره جمع کړي که غواړي چې دا وخت د قیمتي شي او په دې وخت سره الله حساب ونه کړي مؤمنانو دا وخت الله موږ له امانت را کړی دی حتی دا چې امام شافعي رحمه الله ویلي دا وخت توره ده یا به ته په دې بل څه پرې کې یا به دا وخت تا پرې کې مؤمنانو دې ته صحیح حساب کېږي
هغه حدیث کې راغلي نعمتان مغبون فيهما كثير من دوستر نعمتونه خلکو کې ډېر ستر تاوانونه صحت دی او فارغه وخت دی. فارغه وختونه کې دا د چکرو د فارني د مؤمنانو دا وختونه قیمتي کو یو قیمتي کیږي په دې باندې چې د علم او دین او دغه سي مجالس کې برخه واخلو. بل مهمه فائدہ دا د کدا غواړي چې د قیامت په ورځ باندې د عزتمند خلکو نه دا هغه خلکو نه چې الله یې عزت کړي د نور په منبرونو باندې نه استو دا مخونه پړخیږي او دا څول الله ورکړي یغبطهم الانبیاء والشهداء چې انبیاء علیهم السلام او شهیدان هغه دا ویلي یا الله عز وجل زمونږ د دې راکړه شو مرتبه سره قدم موږ لراکي. دا خلک بڅوکي مؤمنانو دا دغه خلک دي چې هغه د علم او د دین مجالسو کې برخه غستون کې دي. لکه یو حدیث کې راغلی دی د ابي سعيد الخدري رضی الله عنه حدیث دی عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول الله عز وجل. ابو سعيد الخدري وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې الله عز وجل بوي سيعلم اهل الجمع اليوم نن ورځ د راټولېدلو او د راغونډېدلو د انسانانو د پیریانو په ورځ د قیامت نن ورځ به پوه شي دا ټول من اهل الذکر چې اهل الذکر څوک دي. فقیل من هغه پوه بشي من اهل الكرم چې اهل الكرم او د عزت والا خلک څوک دي. یا رسول الله دا څوک دي؟ اهل مجالس الذکر فی المساجد د قیامت د ورځې عزتمن خلک بهترین خلک چې الله قدردان کړه وې نازول د نور په منبرونو دي مخونه پړقېږي دا خلک دي چې په جماعتونو کې بناستو مؤمنان او جماعتونو کې وعظ او دین او تسبیحات او ذکر او تلاوت او د علم او دین اوریدلو نشراولو زدا کول دا ټول په دې کې راځي. دا خلک دي که څوک هم غواړي چې الله عز وجل دا خلک رایات کې د خپل ځان سره او د ملایکو په مخ او سترو جماعتونو وحل السماء کې دا خلک د علمي مجالسو کې کېږي د دین په مجالسو کې دي کېني. حدیث کې راغلی دی ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انا عند ظن عبدي بي زه د خپل بنده د ګمان څخه چلم چې په ما څنګه ګمان کوي بیا په دې کې وانا معه او زه د انسان سره يم حيث يذكرني څنګه چې ما را یادې ان ذکرن فی نفسي ذکرت فی نفسي که ځان لا یاد کوم زم ځان لا یادوم و ان ذکرن فی ملا او که په جماعت کې را یاد کړم یعنی د سر ډاله معنی یو ځای کې ناشته الته وعظ و نصيحت او درس او تدریس او د علم اوریدل او خودل او دا کیږي په دې ځای کې د الله د دین او د تلاوت او د ذکر او د علم او د دین او دا سکه شامل شو ده ذکرت فی ملئ خیر منهم د دې خلکو نور مخلوق به ډیر غوړي چې ملائک د اهل السما زه بیا غو کې رایات کوم او بیا وای و ان تقرب مني ذراعه کدا بنده ما ته لګ را نږدې کیږي زه د هغه تر نه وولش را نږدې کیږي زه ته یو وازه او غز را نږدې کیږم کما ته یو قدم راخي زول په منډه ورزم. سبحان الله مؤمنانو که څوک غواړي چې عزتمن شي الله ته خو خو نږدې شي او الله سره آیات شي دا دغه مجالس د علم او د دین دي. یو بل فائدہ دا د که څوک غواړي چې الله دله زی ورکی د الله عز وجل زی ورکاونه دا سړی د علمي مجلسونو کې ځان زیکی او دا په صحیح احادیثو کې راغلي دي ایوا الله. تاسو وګورئ د فائدې ته حدیث د ابي واقد الليثي کې راغلي دي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد نبوي کې ناست فاقبل 3 نفر درې کسان راغله په دې درې کسانو کې چې راغله یو کسو هغه حلقه کې زی پیدا کو بس کېنس دا بل حلقه کې زی نه چاته هماله ذکر شاته کنه ادریم راغه بس مخې واړو فاعرض الله علم دې مخواړو. په دې حدیث کې د سیدی چې راغه فاوا الى الله له ځان ورک فاواه الله دل زی ورک. مؤمنان د علم په مجالسو کې د وعظ او د دین او د علمونو او دغه د خیر په زیانو کې شاملېدل او د علما او د صالحانو او د دوی سره تاسو ته الله زیاده درک. بس همدغه رنګي وبل ستره فائدہ مؤمنانو دا ده چې دا خلک د جنت والي دي دا خلک جنتین دي. حدیث عبد الله بن عمر کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تماوی ویل یا رسول الله ما غنیمت مجالس ذکر دا پانګ او ګټ او سرمایه او نتیجه او غایه او مقصد او یا قیامت د علم د مجالس بچي د ذکر او د دین مجلسونه بچي. قال غنیمت مجالس ذکر الجنه
د دې مجالس او د دې ناستو په دې کې د ګډون او د صبر بدله نه ده مګر جنت دی کنه. ای مؤمنان تونه ستره فائدہ او ګټه بل ته دا واوره انهم سعداء غیر الاشقیاء. دا د علم والا او د دین والا او مجالس چې دی او په دې کې برخه غستون کې دا خلک نیکان دي، دا نیکبخته خلک دي، وردا بدبخته نه دي. دا الله ته خوښ خلک دي او هغه څوک چې غواړي چې د چا سره مرګره هم چې سعید وي سعید نیکبخت هغه دغه خلک دي. مؤمنانو په دې باره کې هغه حدیث کې راغلی دی د بخاری او د مسلم حدیث دی د ابو هريره ان لله ملائکه د الله د فرض ملائکه دي یطوفون فی الطرق هغه په دې لارو ګدرو کې ګرځي یلتمسون اهل الذکر د علم او د دین مجالس او خلق ګوري فاذا وجدوا قوما کله چې دسی قوم بیمزي یذکرون الله چې د الله ذکر او دای کوي تنادوا حلم الى حاجه یو بل تغه کې ملائکه راځي هغه حاجت مدار پیدا شو. په دې کې هغه ملائکه وزر پر اټول کی تر اسمانه پوری. بیا په دې حدیث کې ورسره د مغفرت او بخنه او لغواړي رحمتونه او سکینه په نازلېږي. د خلکو څه غوښتل یا الله ستاسو ذکر ولوی او حمد ویلو د جنت غوښتنه کوله جنت دل نه کوي څه به ډیر به غواړي ډیر تلوسه به خاماوله جنت ورک. د خلکو جهنم نه پناه ودل نه کوي څه به ډیر سخته پناه به و به دي سختي تاسو گواشي مولا جنت ورک او د جهنم نه مولا پناه ورک. بیا په دې کې د سې یو ملائک به د ملائکو نه راشي او داسې به وي اے الله عز وجل فدې کې یو انسانو او فیم فلان ليس منهم دا سړی د دې مجلس والا نه نو د دوی د غرض او فکر والا نو انما جاء لحاجه د دې حاجت د پر راغلو. قال هم القوم لا يشقى بهم جليس دا غدسي قوم د الله بندگان چې د دوی سم څوک مرګره شو په دې کې شامل شوغه نه بدبخته کیږي. ایمه ناشنا جمله ده که غواړي دا چې د الله په ټاپه د الله په وینا باندې چې هغه سعیدان خلک څوک دی او نیکبخت هغه دغه مؤمنان دي د علم او د دین او د وعظ والا دي چې هغه سره مینه وي او د علمي مجالسو کې کینی. مؤمنانو د علم او د دین په مجالسو کې ناسته دا د جنت د باغچو کې ناسل او د غینه څکه کولی. حدیث د انس بن مالک راغلی رسول الله فرمایي اذا مررتم برياض الجنه د جنت په باغچو چې تیرېدل د الله بنده فرته او څکه وکي قالوا ما رياض الجنه قال حلق الذكر د علم او د دین او د الله د لوی ادا کول دا مجالس چې دي د جنت باغچې دي کنه. مؤمنانو د زړونو د نرمولو د پاره د علمی مجالس او د دین مجالس دي که زړونه نرموي او سخت شي ځکه سفیان رحم الله ذکر کړی دي د الله د عذاب د نازلېدلو نه مخکې په بندگانو زړونو سخواله راځي او دا ډیر لوی مرض دی. کدا غواړي چې صالحانو سم مرګري شي او صالحان ستاسو ملګری وي نو مؤمنانو دغه د علم او د دین مجالس دي. که غواړي دا چې الله له توفیق د توبې درکې او په نیکۍ وکړي زیاتواله راشي او هڅونه دی راشي نیکۍ د تخوږي شي ګناونه تبد شي نو د علم او د دین په مجالسو کې کېره. کدا غواړي چې د ازمکه په تا گواہی وکړي او په تا دلیل او حجت نشي او بدی د پاره نشي او دا غواړي چې دا په تا وبال نشي لکه حدیث کې راغلی هر مجلس او ناس ته په انسان وبال او ګناه کیږي خو مګر هغه مجلس چې پای کې ذکر او لوی دی الله هوش. مؤمنانو غواړو دا چې دا زمنګ د نن ورځې د رښتینې لار د خبرونه د پیل لمړی ناسته او پام دې خاطر مو دا ناسته تفاؤلا او د خپل نیونې په خاطر تاسو ته یاد کړه چې د خپل ژوند لپاره دا برنامه انتخاب کړئ. دا لار رښتینی لګ اوریدونکو د دی وګرځي لیدونکو د دی وګرځي د علم او د دین او د الله د لوی او د ایمان او د دین د اعمال صالحه او دغه موضوعګانی واوري ان شاء الله په دې کې به لوی خیر وي. الله عز وجل دې په دې خبرو ماتم د عمل کولو توفیق تاسو تم الله مو په امن او خوشحالۍ کې محفوظ ولره. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د بیا لپاره په الله عز وجل چې په فضل کرم یو کیږو په هغه پورې سپارو. والسلام علیکم.